سپورټي خبرونو ته ښه راغلی. افغانستان روانه میاشت د نیوزیلینډ سره 2 ورځې لوبې ترسره کوي. د کرکټ د نړیوالې شورا له لوري افغانستان ته ورکړل شوي FTF پروګرام د افغانستان او نیوزیلینډ ترمنځ د همدې اکتوبر میاشتې په 20 او 29 نیټه 2 ورځې لوبې پلان کړي دي. د افغانستان او نیوزیلینډ کرکټ بورډونو ترمنځ تر دې مهاله په دې اړه څه نه دي ویل شوي، خو د افغانستان کرکټ بورډ پر ویبپاڼه د نشر شوي 4 کلن مهالویش له لوري په همدې تاریخ یا د سیالۍ پلان شوي دي. د افغانستان کرکټ بورډ ډېر تمرکز اوس مهال پر افغانستان پریمیر لیګ دی چې اوس مهال په دوبۍ میدان کې روان دی چې د روانې میاشتې تر 21 نیټې پورې به دوام وکړي. د IPL سیالیو په دویمه لوبه کې ننګرهار کندهار ته او بلخ کابل ته ماتې ورکړه. د افغانستان د کورني کرکټ غوره لیګ APL شلوریزه کرکټ تجارتي سیالیو په دویمه لوبه کې ننګرهار لوبډلې په خپلې لومړۍ لوبه کې کندهار ته ماتې ورکړه، خو په ورپسې د لیګ په دریمه سیالۍ کې بلخ لیجنډز لوبډلې د کابل ځوانانو لوبډلې خلاف بریا خپله کړه. دواړه لوبې د شنبې په ورځ او شپه د متحده عربي اماراتو په شارجه کرکټ لوبغالي کې ترسره شوې چې په لومړۍ لوبه کې ننګرهار لوبډلې د کندهار لخوا د 140 او بلخ لوبډلې د کابل ځوانانو لخوا د 100 منډو هدف ترلاسه کړ. تر دې مهاله په ترسره شویو 3 لوبو کې کابل، ننګرهار او بلخ لوبډلو یو بریا خپله کړې، خو پکتیا او کندهار لوبډلې په خپل لومړۍ لوبو کې د بریا خپلولو کې پاتې راغلي دي. په نن ورځ 2 نورو لوبو کې به لومړی د پکتیا لوبډله د اسټرلوي بین کټینګ په لوبډل مشرۍ کې د ننګرهار لوبډلې خلاف د شهزاد محمدي په کپتانۍ کې او دویمه سیالۍ کې به بلخ لوبډله د محمد نبی ساخیل په مشرۍ د اصغر افغان په کپتانۍ کې د کندهار لوبډلې خلاف بخت وازمایي. د افغانستان د کورني کرکټ غوره لیګ سیالۍ د افغانستان د کرکټ بورډ په نوښت د لومړي ځل لپاره د 5 لوبډلو په ګډون په متحده عربي اماراتو کې پیل شوي چې پکې کابل ځوانان، بلخ لیجنډز، کندهار نایټس، پکتیا پینټرز او ننګرهار لیوپارډز لوبډلې ګډون کوونکي لوبډلې دي. د افغانستان د کورني کرکټ افغان غوره لیګ د لوبې په د روانې اکتوبر میاشتې تر 21 نیټې پورې دوام وکړي. او وروسته دا چې د افغانستان فوټبال غوره لیګ سیالۍ نن پیلېږي. د افغانستان د فوټبال غوره لیګ سیالۍ اووم پړاو لوبې د 2 میاشتني ځنډ وروسته نن په کابل کې پیل کیږي. له دې وړاندې د افغانستان فوټبال غوره لیګ مسؤلینو خبر ورکړی و چې سږکال د امنیتي او مالي ستونزو له کبله نشي کولی چې دغه لیګ ترسره کړي، خو اوس ویل کیږي چې دغه لوبو مالي ملاتړ ته رحماني په نوم خیریه بنسټ غاړه ایښې ده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په نیم راسال یوسف کارګر وایي د رحماني خیریه بنسټ په مالي ملاتړ به سږکال د اووم پړاو فوټبال غوره لیګ سیالۍ د میزان په 15 نیټه په کابل کې پیل شي. د فوټبال غوره لیګ په دې سیالیو کې به 13 په 13 اته لوبډلې په 2 ګروپونو کې برخه لري چې په الف ګروپ کې به شاهین اسماعیلي د سپین غر بازان، اباسین سپې، مجهای امو او په بي ګروپ کې به د میوند اتلان، سیمرغ البرز، توپان هری رود او د عقوبان هندوکش لوبډلې شاملې وي. د دغه سیالیو پیل د شاهین اسماعیلي او مجهای امو لوبډلو ترمنځ په لومړۍ لوبې سره کیږي. د یادونې وړ ده چې د افغانستان فوټبال غوره لیګ سیالۍ د لومړي ځل لپاره په 2012 میلادي کال کې پیل شوې چې د لومړي ځل اتلولي توپان هری رود لوبډلې وګټله. همداراز د لومړي ځل وروسته په 2 پرلپسې پړاوونو 2014 او 2014 کلونو کې د شاهین اسماعیلي لوبډلې اتلولي خپله کړه او هم د وروستي شپږم پړاو د میوند اتلانو لوبډلې ته په ماتې ورکولو سره د دریم ځل لپاره د اتلولۍ جام وګاټه.